ډونالډ ټرمپ د امریکا د 40م ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې پرون لوړه وکړه او د خپلې ولسمشرۍ دوره یې رسما پیل کړه. ډونالډ ټرمپ پرون د لوړې له مراسمو وروسته په خپله وینا کې وویل د امریکا طلایي عصر له نن څخه پیل کیږي. له نن څخه به امریکا غوړیږي او د نړۍ لخوا به درناوی ترلاسه کوي. دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې ورڅخه ناوړه ګټه واخلي. ټرمپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ یې له جو بایډن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته ولاړ. دا مراسم د واشنګټن د شدید یخنۍ له امله په بند ځای کې ترسره شول چې پکې د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو ترڅنګ د ایلن ماسک په شان څو سترو میلیاردرانو هم برخه اخیستې وه. د ټرمپ مرستیال جي ډي وانس هم لوړه وکړه. هغه زیاته کړه زموږ لومړیتوب دا دی چې یو ویاړلی بریالی او کامیاب هیواد جوړ کړو. د امریکا نوي ولسمشر وویل چې د امریکا شاتګ پای ته رسیدلی دی. ټرمپ په خپله وینا کې د امریکا په کورنیو مسایلو تمرکز وکړ او د افغانستان په شمول یې د نورې نړۍ یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ د یکشنبې په ورځ په یوه وینا کې ویلي و چې له افغانستان څخه به د امریکا تجهیزات بیرته واخلي. ټرمپ په خپلو خبرو کې د ځینو اجرایوي فرمانونو لاسلیک کولو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د مخدره توکو کارټلونه به د تروریستي ډلو په فهرست کې ځای پر ځای کړي او د امریکا د جنوبي سرحد په اوږدو کې به ملي اضطراري حالت اعلان کړي. د هغه په وینا میلیونونه او میلیونونه بهرني مجرمان به له هیواد څخه وویستل شي.